مونږ خو دا وایو که نه چې هغې مونږ سره څه کوي هغې مونږ کله نه راځي مونږ ولې لاړ شو نو احمد فراز وایي اس کی وہ جانے وہ صفات سے وفاتا کے نتا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے اور شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر اپنے حصے کا کوئی شمع جلاتے جاتے زمون رشتہ دار و دروانیږي وی هغه مونږ کله نه راځي وی هغې مونږ سره داسې کړي دي وی هغه داسې دی چا دا ویلي چې زه داسې زه نه ورځم چونکه تاسو سره فریم ورک وي نو تاسو به د خپلو رشته دارو تپوس کوئ لکه چې دا به مونږ په دې ټریننګ کې وایو چې زمونږ ډفرنټ رولز دي لکه بینګ ا فادر زما یو رول دی خو زه ډېر ښه پرنسپل ډایرکټر او پروفیسر یم خو که زه ډېر ښه پلار نه یم زه په خساره کې یم ته مانه مدثر عبدالله تپوس کوئ چې تا خو خلکو له چې کوم نه ویژن دی ګوره زما د ویژن څه شوي دي راکړه جواب نو څه جواب مانه ما څنګه چې دوی وایي چې دوی به پړاوی خپل مور ته زه خوشحاله شوم دوی وایي چې هغې په دغه نه دي زه ځکه خوشحاله شوم چې دا زما رول دی چې زه خپل وایف په ما باندې حق دی هغه دې اوچت کړه نو تاسو راته ووایئ چې زما بوج تاسو اوچت کړئ تاسو به زه خوشحالېږم نه نو بینګ هسبینډ زما چې کوم رول دی بینګ ا کزن ترور ماما زامن مونږ خو دا وایو که نه چې هغې مونږ سره څه کوي هغې مونږ کله نه راځي مونږ ولې لاړ شو نو احمد فراز وایي اس کی وہ جانے وہ صفات سے وفاتا کے نتا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے اور شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر اپنے حصے کا کوئی شمع جلاتے جاتے زمون رشتہ دار و دروانیږي وی هغه مونږ کله نه راځي وی هغې مونږ سره داسې کړي دي وی هغه داسې دی چا دا ویلي چې زه داسې زه نه ورځم نن تاسو لاړ شئ او تاسو هغه کزن ماما چاچا ترور ته ټلیفون وکړئ چې تاسو په دې غونډ کار کې نه کې 2017 او ټلیفون ورته وکړئ لومړی تپوس به درنه څه کوي چې خیر خو څنګه دی یار دا ولې وایي خیر خو څنګه دی هسې بې څه نه یادوو هله به زارېږم چې د کار روزګارېږم هسې بې څه موږ څوک نه یادوو This is our role چې زما ترور دی ماما دی چاچا دی چې زه هغه یاد کړم دا زما کردار دی خو زه خپل رشته دار یاد نه کړم ما نه به خدای په د قیامت پر ورځ تپوس کوي تا خو دونه غټ غټ ویژنز جوړ کړي وو هغه پلاني رشته دار ستا نه دا کیله کې ورکړه جواب څه جواب به زه نو چې when there is a framework you have a specific role and you will have a strong relationship with your relatives and friends friends هر اړ غیر به زما فرند وي نو چې کله ستاسو ویژن وي ستاسو دوستانو لیست نه به هغه خلک ډیلیټ کېږي چې کوم ستاسو د ویژن سره الاین نه وي او خلاف تاسو ته نقصان دررسي خلک څومره چې غلط عادتونه اخلي په معاشره کې که سګرټ دي که نسوار دي که څه بل څه دي هر چا د راسه اخلي د دوست د راسه نو دغه شان ستاسو ویژن هم ستاسو دوست خرابولی شي ستاسو هیلت هم ستاسو دوست خرابوي نو هغه ملګري به ته ساتې چې کوم ستا ویژن سره الاین دلته سره فریم ورک دی په دغه چوکاټ کې چې کوم خلک راځي ابدا نه راځي چې کوم نه دي هغه دې بعد وځي د پیغمبر علیه صلات وسلام خپل رشته دار پردي شو او پردي خلک یې خپل شو شو نه شو خپل پردي او پردي خپل ولې دغه چوکاټ کې څوک راغی چې سر تسلیمي هم که مسلمان شو زما ورور دی او که زما خپل ورور دی او مسلمان نه شو نو هغه زما غیر دی پیغمبر علیه السلام دغه کې تاسو نو وجه سره چې فریم ورک ته څوک راغی ستا دوست شو چې د فریم ورک کې نه راځي ستا دوست نه دی او دوستۍ نه وکړه ځکه د قیامت پر ورځ به بعضې خلک د خپل دوستانو نه فریاد کوي کاش چې دا پلاني سړی زما دوست نه وی دا خو زه د خپل ویژن نه اړولی او اوس په ما سخته ده زه د دې پلاني دغه ولې نه this is very good and important point د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي